په دې فیسبوک باندې اکثر داسې غیر شرعي پوسټونه شیر کیږي. بعضې خلک یو بل له قسم ورکوي، ویره ستا د قسم که د الله سره د مینه ده، مثلا د الله که د محمد صلی الله علیه وسلم سره د مینه ده نو شیر یې که، او دارنګې که د قرآن سره د مینه ده نو کمنټ ورکه. یا بعضې خلک وایي په الله مې د قسم چې دا کلمه به نشر کومه، یا بعضې خلک وایي ستا په الله قسم چې دا پوسټ به شیر کړې او د ملګرو سره. نو داسې قسمونه په قرآن او حدیث کې چاله ورکول دا نشته دی. قرآن او حدیث چې سړی مطالعه کړي په داسې یو کار باندې چاله قسم ورکول دا شرعاً دا جایز نه دي. نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. بعضې خلک یې هغه قرآن او دارنګې د موسیقۍ تصویر یو ځای لګولی، په دې کې دی چې قرآن سره مینه ده نو شعر یې که، او د موسیقۍ سره د مینه ده نو لایک یې که. استغفر الله. بعضې خلکو قرآن او کرکټ تصویر یو ځای کلی، وایي که د قرآن سره د مینه ده نو لایک که، او که د کرکټ سره د مینه ده نو شعر یې که. استغفر الله. بعضې خلکو د قرآن او د پیسې او ډالر یې یو ځای کلي، یاره وایي که د قرآن سره د مینه ده لایک یې که، او که د ډالر سره د مینه ده نو شعر یې که. استغفر الله. تاسو څوک یې وایي چې زموږ امتحان نه لئ؟ دا به کوم مؤمن بندی چې هغه به د قرآن نه علاوه د بل څه شي سره مینه کوي؟ دا پوسټونه کول دا شرعاً جایز نه دي. بعضې خلک هغه داسې پوسټ ورکړي و یاره دا پلانی دعا ده یا دا پلانی آیات دی، که 100 کسانو ته دې شیر نه کو او د 100 کسانو سره دې شریک نه کو نو 50 کاله به خوشحالي ونه ویني. دا تا ته چا ویلي دي؟ او دا په کوم حدیث کې راغلی دي؟ ته ولې خلک مجبوره کوې په دې کار باندې؟ بعضې خلک یې هغه د یو فروټ یا تصویر راوالي، یا یو بل یو څه شي تصویر راوالي، یو خټکي تصویر راوالي، او هغه باندې چېرته په فوټوشاپ باندې د الله نوم لیکل شوی وګوروئ دې معجزې ته. نو د معجزې نه انکار کول ټیک د کفر دی، خو کم تصویر باندې او په کومه خټکي یا په یو خربوزه باندې یا په یو هندوانه باندې د الله نوم د په کمپیوټر لیکل شوی او هغې ته معجزه وې نو استغفر الله. دا هم کفر دی. دا څومره لوی جرم دی چې تا یو عام د فوټوشاپ او یو د کمپیوټر تصویر ته چې په کمپیوټر جوړ شوی دی هغې ته دې معجزه وویله، دا تا څومره لویه ګناه وکړله. او بعضې خلک یې هغه د یو ماشوم تصویر یې جوړ کړی او په دې تندي کې ورله سترګه جوړه کړي په فوټوشاپ باندې، او یې وګوره دجال پیدا شو. نو دا د الله په مخلوق پسې ملنډې وال نه دي؟ دا څومره لوی جرم تا وکړو، د الله په مخلوق پسې دې ملنډې ووالې. بل دجال چې موږ ته حدیثو کې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی، په ده کې هغه صفتونه هغه کارونه نشته دی. دا ته څه باس شروع کړی دی د ځانه؟ او بعضې خلک څه زړې شان څپلۍ د هغې یو تصویر جوړ کړي او روایلې وي یاره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څپلۍ دي. لکه تا ته چا ویلي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څپلو نه څوک خبر دی؟ خو 1400 کاله مخکې تېر شوی دی، د هغه څپلۍ چاته معلومې دي؟ او یو څو ورځې مخکې هغه خو دا خبره هم چلېدله و یاره د قرآن کې په 4مه سپاره کې په فلاني ځای کې به یو ویښته پروت دی، هغه به راوالې، هغه په اوبو کې اړته وایي په چي کې اړته په هغه کې شفا ده. نو دا چا ویلي دي چې په ویښتو کې شفا ده؟ او دغه ویښته هر سړی چې قرآن راکولاو کړي هغه کې څه نه څه ویښتې انسان د ګیرې نه ولیږي، دارنګې د انسان د ویښتو نه ولیږي. نو دا خو څه دلیل نه دی. شفا چې الله ایښې ده دا په قرآن کې هغې لپاره خاص شی نه دي. قرآن کې الله پاک شفا ایښې ده. نو داسې پوسټونه کول او دارنګې داسې شیونه شیر کول، او بعضې خلکو یاره دا دعا و دونه خلکو ته رسوي او ما یو زنځیر روان کړی دی، دا خلک مجبورول په دې ښه کارونو باندې. ټیک ده، د نیکۍ کار به موږ کوو، د نیکۍ شیونه به موږ شیر کوو، خو هغه چې د قرآن او د حدیث د لاندې او د قرآن او د حدیث مطابقي، او هغه شیونه چې ته د ځانه یو شی جوړ کړې، پلاني خوب لیدلی دی او چې داسې چل به کېږي، او یا دا کلمه د دونه خلکو ته به شیر کړي او دا به دونه ته رسوي او که ودې نه رسوله دا به ورسره کېږي. دا ټولې غلطې خبرې دي. ساده خلک په دې باندې دوکه کېږي. نو دغه ویښته بعضې پوسټ کې دا خبره شیر شوې وه چې په قرآن کې په 4مه سپاره کې وی یو ویښته پروت دی، هغه به راخلي او اوبو کې بیرته په هغه کې به شفا وي. بیا د کوهاټ د علاقې نه یو کس ما ته ټلیفون وکړو، یاره مولانا صاحب دغه شان قصه ده، وایي زموږ ماشومانو د کور خلکو هغه ویښته ورسره اخیستی دی او په اوبو کې ارتلی دی وسکي. نو بیا هغه ما پویه کړو، ما چې ګوره تاسو امیان خلک وئ، سادهګان خلک وئ، په دې خو نه پوهېږئ. نور خلک مو دوکه کې وارتئ. ویښتو کې شفا نشته دی. شفا چې ده دا په قرآن کې د قرآن باندې ځان دموئ. نو داسې پوسټونه ورکول او داسې خبرې شیر کول